ये मुसलमानानो ये kafirano ये पाकिस्तानियानो خیر ته دعا وکړئ دعا زمونږ واړه او زاړه ټول زخمیان شوي دي و کافرانو مسلمانانو دعا وکړئ یا پنجابیانو تاسو هم دعا وکړئ که چېرته الله پاک قبوله کړي دعا ته ضرورت دی دعا ته یله که سیمه به مبارک دی چې زما او ستا یو بل ملګری هم راغی هسپتال ته څه فخر زمان غریب هم زخمي شو د خیره سره لټوګانې به ډېرې یو ځای یو ځای کوو ساعت به مو تېري و د سوات ستاره دا ته کومې کیسې کې دا په کومې خبر نه دی خبره کومه فخر زمان زخمي شوی دی قرضدار خو د مخکې نه ټول ملک هم قرضداره دی اوس لکه چې زخمیان شو و زه دا سهاره موافق و نسیم شان ته پکې څه ووایه که دوا کوه که نه چې دا خلک ولې زخمي کېږي یاره سیمه یو به نو زه به پکې څه ووایم په دې خفګان ماحول کې به د تاسو یو خفګان والا شعر ووایم د پښتو یو خفګاني شعر به درته ووایم وایي ته زخمي زه زخمي دا روح په من کې څوک دی ته زخمي زه زخمي نو دا روح په من کې څوک دی ته اړفوم یې زه اړفوم یم دا په فوم کې په من کې څوک دی په مولانا محمد رضوانه په موږ څه چل شوی دی یاره نسیم شاه ښایسته لکه خبره داسې ده که نه کې نور هېڅ چل هم نه دی شوی چې کوم دی نو په موږ باندې تعویض شوی زموږ په ملک باندې تعویض شوی دی نو به د خیره سره داسې نه به پکې زما د خیره سره چې زه کوم زیارت ته راشم او دا تعویض راوباسم چې تعویض په کوم ځای کې چا ښخ کړی دی په ملک باندې تعویض شوی دی یاره مولانا محمد رضوانه د دې تعویض چا کړی د دې تعویض نه خو ډېر زیات ګیله من یم په دې ټول ملک کې تلو راتلو نو په ما باندې اثر وکړو خبره داسې ده که نه چې د دې تعویض نه ډېر زیات ګیله من یم و د شهنشاه ځان ته ورپشه د شهید افریدي زومه داسې چل دی فخر زمانه په موږ ټولو باندې ګرانه خپل ملا ته پریشانه چې ملا دې خوږ شوې ده خبره داسې ده که نه چې دا تعویض ډېر یو داسې یو خطرناک شی دی دا په ټول کور کې چې په چا باندې وشي نو هغه تکړه سړي باندې اثر کوي نو په ټول ټیم کې هم دا ته تکړه سړی نو په تا باندې اثر کړی ډېر زیات خفه یم د دې په ځای چې په هغه دغه باندې کړی و هغه شي دی روف دی که د څه شی دپاره یې کړی نو زه به خوشحاله وم خو په تا باندې کړی دی په وړه مې پولې ولاړې دي پلمې مې راوپړسېدي مولانا محمد رضوانه وختي د زیارت خبره وکړه که زیارت ته ځي نو په زموږ په سوات کې ډېر یو غټ پیر دی چې نوم یې احسان الله دی نو هغې ته راشي که نه نو هغې د پاکستان کرکټ بورډ د هغې هزاره مرسې دی یو وخت کې د سوات سټار نو چې کله سوات ته راشي ورته احسان الله بابا چېرته دی نو زیارت به یې درته وکړي انشاءالله تعویض به وکړئ د هغې پوښتنه وکړئ نو انشاءالله تعالی ستاسو ټول مشکلات به حل شي تعویض به اثر به هم ختم شي په تاسو باندې نو خامخا راشئ سوات ته مولانا محمد رضوان اعظم در سره زما خبره داسې ده که نه چې دا ملا خو دا بابا خو ما ته خطرناک ښکاري نوم یې احسان الله دی خو چېرته زموږ دا کار یې وکړو نو موږ به د احسان ډېر زیات شکریه ادا کړو صحیح ده ښایسته لکه نسیم شاه به سبا ته به د خیره سره 10 بجې سهار کې ځان تیار کړي او د کور موټرسایکل به دې مې راولې په موټرسایکل به لاړ شو باقي خبره داسې ده چې پروګرام تو ورګایم